د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي. یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري. دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دا یې دقسې ملګري دي. او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی، دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي. نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي، خو هغوی نه مسلمانېدل. الټه به د حضور پاک بد وی، نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړو، یا خدای د دنیا پردي دي مسلمانان کړل، خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي، الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي، خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی، خدای دا به څنګه دوزخ ته دی. یا الله دا خو مسلمانان. هر وخت به یې د دې دپاره جړا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول. چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه، خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو. دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته یې لکه څه کوې؟ وایي موږ خو مسلمانېږو، موږ راځو. نو صحابه پرې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوسغلېدل. وایي د الله رسول ابشر، مبارک مبارک شه مبارک. څه چل شوی دی؟ وایي هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي، هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، هغه دواړه را روان دي او مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي جاړي، مقصد حاصل شي، بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غوسه شو، وی پام کوئ چې دا دواړه ماته رانه شي، د دې توبه او د دوی ایمان بلکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غوسه رانه که نه، نو د غوسې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غوسه نه ده کړې، چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غوسه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی، او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غوسې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غوسه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته، د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی، او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وي، نو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیه السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي، وی ګورې چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي، اوس راځي، اوس خو مکه فتح کېږي، اوس خو به دې خامخا راځي، بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ، کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو، موږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی، او د زړه نه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا مړه ته دا خبره کو شوې ده، اوس قبلېږي که نه قبلېږي، خو بس موږ منلې ده خبره. صحابه براله ورو ورو نبي علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول او حضور پاک غوسه وینا. د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، اراله سفارش کوي. نبی علیه السلام سره په دې سفر کې ده، وایي د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې. د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف یې تورې راوچتې کړي دي، ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو هم رحم دی، ستا متعلق خو قرآن ویلي چې دنه زیات رحم کوونکي بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې؟ حضور پاک ورته وفرمایل ای ام سلمې دې زما بېعزتي نه ده کړې، زما د رب بېعزتي کړې، زما نه ده کړې، زما هم کړې ده، زما د خپل به وروستو کو د یو ته مې وویې
چې وروره ته خو ما پیژنې، ما او تا خو یو ځای لوبې کړې، ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې، ما او تا خو یو کور کې لوی شوي، تا ته پته نشته چې ما چېته دروغ ویلي، تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې زه د خدای پیغمبر یم. ته څه دلیل غواړې؟ ته نه خبر چې د دروغ نه یم او د خدای رسول یم. ده څه وې؟ ده وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم، او د هغه اسمان نه رارواني او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلي چې دا د ما پیغمبر دی، په دې ایمان راوړه، بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که دې پس ومنه او دې بل څه چل وکړو، دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه، ته خو زما رشته دار یې، نږدې رشته دار، بې ستره بې پردې، او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم. ما خپله دعوه نه ده کړې، الله لېږلې او ګناه څه ده، څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې. پیسې ده نه غواړم، دولت ته نه غواړم، مشري ده نه غواړم، سمه لار درته ښیم چې الله یو د شریک نه لري. بس دې کې څه دي؟ قیامت ومنه، قبر ومنه، دوزخ ومنه. زه خو درته څه خبرې کوم؟ زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک یې اوټ غواړي، یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې، خو دنیاوي مفاد خو ده نه غواړم. ده څه چل وکړه د هغې په مقابله کې؟ ده زما خلاف شعرونه جوړ کړل. دې شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغسې راپسې په شعرونو کې ووایې چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي. هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده، به ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله. دي خو زما دا چل کړی، مسلمې څنګه ومنم؟ ما خو دوی د چغې والي دي، خدای ته مې ژړا کړې، دا چل دوی کړی دی. بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي، خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غوسه خو چې څوک ور مخامخ شي غوسه ختمه شي، عاجزي پکې ډېره زیاته ده. نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې، یو آیت ته تخیم، دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه، او که مخ د نه اړی ځای ته دا ورته ووایه، کېدی شي کار وشي. هغه آیت څو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویلي. یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو، هغې خو یوسف لاړ مړ شو، ځکه لوی کوی هغه د ځنګل کوی چې هغه تاترین کوی وي هغې کې ور وغورځو، جامې یې ترې ویستې او کوی کې ور وغورځو، او ترې لاړل او پلار ته یې ویې شرمخ خوړلی دی، او چې څنګه یې کوی ته لړه که ما راته وختي مو وایي چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي، چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي. ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ، ای مسلمانانو والله نه وغواړئ، ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي، موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو. والله که دا یو ویښته م تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته، او چې دا ویښته درله خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي، د خدای داسې قدرت او طاقت دی. یو ماشه چې در باندې راوست، یو نمرود کبر وکړه، کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه، او نه زه نه منم، او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل، او ابراهیم علیه السلام غوندې عاجز طبیعته پیغمبر، په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاری او جړا او عاجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی. ولی قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم، هر وقت به خدای ته جړل آه به کول او فریادونه به کول، او صابر انسان. هغه ابراهیم علیه السلام داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې نه غټ اور کېدی نه شو. رب ورسره څه چل وکړه، نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وی، نمرود ستا خو فوج هم شته، نمرود ستا خو پولیس هم شته، نمرود تا سره پیسه هم شته، نمرود تا سره تورې هم شته، نیزې هم شته، غشې هم شته، هر شی شته، خو زما قسم دی که د ما د ماشي مقابله کولی شي نشي کولی. په بله طریقه م الله وجلی شو، په تبه هم وجلی شو، په ټوخي هم مړ کولی شو، په پالج هم وجلی شو، سر رګ هم ورته شلولی شو، په شلو طریقو الله وجلی شو، هارټ اټیک باندې هم وجلی شو، لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې، خو زما د ماشي مقابله نشي کولی. یو ماش یې وله په داس پیمه کې وردر نه کړو، او نمرود د هغه ماش د لاسه مردار شو. نو موږ به خلکو ته ویې، نو خلکو ویې مړه ماش یې وجل، نو چې دا ډینګې راغی که نه ډینګې، نو هغه جینکۍ چې پړونې چې ته په خوب کې هم نو لیدې بورقۍ یې په سر کړې،
مونږ خو مړه شو ورته وایو چې بورقې په سر کې مخونه پټ کې لاسونه پټ کې خپې پټې کې زمونږ نه مني خو چې یو ماش راغی نو په بله دې نه خلاصېږي دستانې واچوې لاسونو ته جورابې واچوې خپو ته چې په خپه مو نه چیچي او چې په لاره ځې بورقې په سر کې چې ته په مخ د لټک در نه کي مې د خدای د حکم او د ملا په حکم د عمل نه کوو چې یو ماش یې درته راولېږي یو ماش یې نو اوس بورقه په سر یې که نه په سر ډینګي ویرس پنجاب نه ټیم راولو دا وکړو علاج یې نشته دا به څه کېږي او ماش یې راغی او ماش یې لاړو ماش یې اوده شو ماش یې ویښ شو والله که ټول ملک کې د ماشي تر ننه پورې علاج چا سره شته دی کولی شي الله که نه شي کولی نو بشیر جان وایي چې هغه نمرود ته که ماش یې ننوتی په خپه ګوډو وایي نو ما بشیر جانه تا ورسره کبډي کړې وه تا لیدلی و ته خپه ناپ کړې وه چې په خپه باندې ګوډو دا بعض علماو لیکلي دي بهر کیف الله ته پته ده چې څنګه به خو الله وایي چې کبرجنه که تا سره هر قسمه کبر مې خو د ما د ماشي مقابله هم نشي کولی او ابرهه که ته ډېر کبرجن یې په بیت الله حمله کې دا غټ کبر دی که نه که ته ډېر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې او تا لښکر د خرو اسونو نه دی د اتیانو لښکر دی راوستی دی ابرهه د اتیانو لښکر راوستی او په بیت الله حمله کوم او چې څوک به مخې له ورتلل ابې بېغمه کول او چې د چا څاروي به ورتلل ابې ته قبضه کول یو لوی دوم دام او هیبت که را روان دی په بیت الله حمله کو د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب د هغه څاروي یې ونیول عبدالمطلب ته چا وی ستا څاروي خو ابرهه ونیول وی ښه وی او وله ورغی عبدالمطلب د حضور پاک نیکو نو مخ مبارک یې داسې ځلنده روښانه و چې چاته به مخامخ شو خلکو به د دې مخ قدر کو عزت به کو نو چې سینګ ورغی نو دا ابرهه په خپل تخت باندې ناست و په سفر کې به یې ځان سره هغه خپل تخت ګرځاو چې سفر کې به زه په دې تخت باندې ناست یم نو چې عبدالمطلب یې ولیده نو بې اختیاره وله د تخت نه راکوز شو د هغه اثر پې وشو وجاهت ورته وایي په عربۍ کې مخورستوب هغې په اثر وکړه که دا خو ډېر ښایسته سړی دی ښکلي عزتمن وله راکوز شو ورته غاړه وته ته څوک یې د عبدالمطلب څنګه رالی صاحب وی زما اوښان دي ما له خپل اوښان راکړه ابرهه ورته وایي ډېر قمقل سړی دی هوښیار نه اوښان څه شی دی ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې زه واپس ځم ما د یمن نه کوم ځای نه راغلم د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور درته روانوم چې ته مې ولیدې مې یاره که ده ما ته وایي چې زه نه واپس ځم دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو نو ته ایله بیله اوښان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي زه د اوښانو رب یم د چا رب یم رب مالک ته وایي د اوښانو او د بیت الله رب زه نه یم اڅوک دی بل دی زه خپل اوښان غواړم رب پیش او بیت الله پیش زه د اوښانو مالک یم خپل غواړم د هغې مالک بل دی که تپوس در نه کولی شي اوبه کوي که نه کوي نه به کوي او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي بار وځي پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي که خدای ته تپوس کولی شي وبه کړي که نه کوي نه به کوي چې دی روان کړي موږ بیا جوړ د طاقت یې نه یو الله څه وکړل ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته دا تی نه مضبوط مخلوق بل نشته دا زمری د هر حیوان ښکار کوي لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي دا یې سرمن خدای پاک ورکړی اتي دې نشي راپرځولی هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دا بېله ده که چېرته کمزوری تی وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی بېله خبره ده لیکن اتي تر نه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی دومره مضبوط طاقت ابرهه تا سره خواتیان دي را روان دي تا سره خو فوج او پولیس دي را روان دي تا سره خو نیزې دي تورې دي او غشي دي په دوم دام را روان دي خو زه دې په داسې څیز وام چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بلني ابابیل توتکري باندې دی نه ورسره نیزه شته نه ورسره توره شته نه ورسره غشې شته په دقې دی وام ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو هغې د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره 3 کاڼي یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې یو په مخوکه کې او په سر د پاسه یې ودرېدل او چې کاڼي به هغه ځای نه راخطا کړو په دې سر به ورننوت او لاندې به ترې ووت ټول
ټول لښکر ریز مریز ختم، ټوټې ټوټې شو. فجعلهم كعصف مأكول، ټول ټوټې ټوټې ریز مریز. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه، اتیانو والا سره تی لښکر مشرتي څه مې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، ارسم ورته ختم کړه. او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې او چوره چوره مې کړي، دقسې په دا میدان مې وغورځول درته. وی ډرون هم لل، دې ته ډرون وایي، میزایل دی دې ته میزایل، نه شخ شته او نه شوق شته، نه ریډار شته او نه څه بل څه شته، ټول یې اول. رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله څوک نشي کولی. نو کبرجنه کبر مه کوه، سر به تر کومې پورې اوچت وړی، کبر به نه کړي، لویي به نه کړي. انسان چې کلم لویي کوي کبر کوي، رب العالمین خفه کېږي په دې. او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي رب پې خوشحالېږي. او الله وی حدیث قدسی دی الکبریا ردائی، لوی زما جامه ده، که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کومه. زما دې صادر کې به څوک سر را دننه کړي چې دا مال راکړه، پرېږدم نه به پرېږدم. چې څوک زما صادر کې لوی زما صادر د سر را دننه کوي، ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه، قسم مې دې په ذات چې ذلیل کومه، نه پرېږدم ذلیل کوم به. نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې خو بله ورځ به دې په خوله کې بچان بنګېږي. سر به اوچت یوسې خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي. په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي. نو قبر به نه کوي بلکل. نه به ګاونډي په ګاونډي قبر کوي، نه به خان په غریب قبر کوي، نه به مالدار په فقیر قبر کوي، نه به موټر والا په سیکل والا قبر کوي، او نه به پلار په زوی قبر کوي، او نه به د زوی مالدار د پلار باندې قبر کوي، نه به رور پرور قبر کوي. قبر څه شی دی؟ انسان بسی. زه حیران یم په دې خبره چې انسان بسی د قبر بسی. د په خېټه چې در راشي خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی، خو چې فالج ووایي کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه د له سمسۍ جوړولی شي، یو ساعت کې د خپې نه د له کونټۍ جوړولی شي. بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی، بیا به خپه په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی. او په دا یو ساعت کې د خولې نه درته ډیوه جوړولی شي، لاړې به ترې بیږي، بچي به دله پاک کوي. دا خشته وجود، ښکلی وجود، طاقت والا، دولت والا، چې بالغ ته به ډډه والې وه، ګوته باندې به د اشارې کولې، دا وکوه دا وکوه. دا لاس به دله شل کړي ګورې مه کوه، دا خپې به دله شل کړي ګورې مه کوه، قبر به نه کوې. د پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی. نو زه یې بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې، بیا به پکې مونږ مونځ کوو. ما یې خلاف وشو، یاره چې ورنم ډېر خشته جومات یې جوړ کړی و، ډېر مزېدار شاندار. نو اکثر دا جوماتونه پخوا په زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو. نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی، دا چې تا کوم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی؟ وی نه، دا خو موږ په خپله جوړ کړی دی. ډېر خشته قالینونه و، ایسیګان پکې لګول، ډېر خشته ماربلې ټیلونه پکې لګول. یاره وی دا خو داسې وشول چې زموږ دا جومات ډېر پوټی نه و او داسې کچا پوخ وله خو د کمزور و. بس ماسخوتن کېناستو، یو کس پکې اواز وکړي هلکه ځان نه پخې بنګلې جوړ کړه، د خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګې یو بنګلې جوړو، او د خدای دا کور داسې دی، دا د کتو دا ناستې جامې پکې د خورو کېږي، دا جوړو نه راځئ چې جوړې کړي. بس بلم وې ډېره ښه ده، بلم وې ډېره ښه ده، بلم وې ډېره ښه ده. بس هم حقه دی لکه زونه صبر کوو، نن یې غم کوو، چنده نه غواړو. که چا راکړې ورته انکار نه کوو، او که چا را نه کړې چنده نه غواړو، په خپله جوړو. د زوی مې واده دی خو 6 لکه لګوم، 15 لکه لګوم، 3 لکه لګوم. د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم. د خدای په دې کور یې ولې نه لګوم؟ بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې، بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما، بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما، بل اواز وکړه 15 لکه زما، بل وی 10 لکه زما، بل وی 3 لکه زما. مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه، دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده. هغه ځای یو سړی را سره په صف کې ناست، هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا، نوم یې واخیست، د خدای تاسو ته نوم نه نیک سړی دی، ښه سړی دی، ګیر حاجي دی، هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي. ما وی ډېره ښه ده، خو هلکه بار نوز وګورئ، محلي نه بار نوز وکړه، چا راکول انکار به نه کوو، خو بار به چنده نه غواړو، بار به کټ
نه کېدو بار به کوڅه په کوڅه نه ګرځو خفه کېږې ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې ورسره او دا لوډ سپیکر یې ورسره دین یې بدنام کړ ځای په ځای شکرې دي او ټوکرې دي او کوڅې دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور له چنده غواړې د خدای کور دی شرمه بس ته خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو خان بابا څوک دی غټه اجره لري زامن غټ مالداران دي په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي غټه اجره چې پېښور دغه دی کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی د هغه په کنالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده نه اخلو او په خپله یې جوړو د پکې 15 لکه ورکړئ مثلا د 10 لکه ورکړئ د 2 سیخو منه د ماربلو منل د دا منل د دا م ورته وورل خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ 6 لکه نه یو 15 لکه د مالدار دې سې پې نه کېږي وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده جیب ته یې لاس کړئ 200 روپۍ راوویستې 200 روپۍ یاره یقین وکړه که چېرې ته 200 وکړې نو به ته به ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي ماشوم هم نه دي 200 روپۍ راوستې خان بابا 200 دي دا 200 خان بابا تا د مونږ خبرې واورېدې د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کېږي که دا والی الی که نالی نورې نشته مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېده ورته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیانې یې که نه سوارلې دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي لړو دا مړه وی دا خدای کور دی خدای غني دی لکه بېشکه خدای غني دی بېشکه غني دی نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي دا زمونږ د خلکو خبرې دي الله غني څه معنا خدای بې پروا دی الله غني څه معنا چاته حاجت نه لري الله غني څه معنا چا نه سوال نه کوي ځان دپاره الله غني څه معنا چاته محتاج نه دی د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړوي د خدای کور نه به د یو بل نه پیسې نه غواړي دا خبرې غلطې کبر یې وکړه مونږ لاړو مونږ وی بس تا خان بابا پرېږده ځه بس د هم په دې پیسو جوړېږي سهار هم چې مونځ وکړه هغه سړی چې هغه د خان یې یاد کړی هغه ډرایور و وی هغه ډرایور راته چې خان بابا نه خبر یې مونږ وی نه وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی نه خوله کار کوي نه لاس کوي نه خپه کوي او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی وایه که نه خدای کولی شي که نه شي کولی موټر دی ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تا پیسه ده او ته وایې چې یم خو زه یم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جومات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجی جومات کې خو عبادت کوي ګیره خو د پیغمبر سنت دی پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکي څه کول ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښود جومات کې خو پیغمبر مونځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم دا خو ته پیغمبر ته سپک ګوره کبر به بلکل نه کوو زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو لویي به نه کوو عجزي به کوو ته ګوره رزق به خدای درکوي قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسب روزي به خدای درکوي قسم د خدای په ذات دلته د تناسب قسم د تخرم عزت به خدای درکوي حیا به خدای درکوي کبر به بلکل نه د پیغمبر مبارک په نقش قدم نه ځو که نه مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو مونږ د رسول الله مبارک امتیان مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو زمونږ امام ابو جهل نه دی زمونږ امام رسول الله مبارک زه ولې د انګریز پېښې او نخرې کوم زه ولې د یهودي پېښې او نخرې کوم زه ولې د هندو پېښې او نخرې کوم زه به د رسول الله مبارک نقشه د الله خوښوم او زه به خپلې لور د بیبي فاطمې نقشه خوښوم او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم په دې به خوشحالېږم زه به په دې پوړو درېږم په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی یو صحابي مونځ کو نو ځمکې له پوکې ورکړه دوړه و دوړه
پوکې ورکړه چې تندي ته مې خاوره لرې شي. حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهک، مخ په خاورو ککړ کا، پوکې مو په مخ مانځه کې پرې چې تندي دې په دا خاورو ککړ شي. زو به چېرته خاورو له هلته خدای خبر چې په خاورو کې موږ سره څه کېږي. تیارې خاورې چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو؟ ماران به یې لړمانان به یې چینجي به یې په دا خاورو کې کفن دی، خاورې به شي ختم به شي، ډانچه به جوړه شي، هلته یې سم نه پکاري. که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پوه شې. د غنم دانه چې تر څو خاورې شوي ني د ده نه تیغه روځي. د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماری کې کېږده او په پرچ کې کېږده، دا به هم اقصې پرتی. د ده نه به میوه کله روچتېږي، د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دی ځان خاورې کړي. ځان خاورې کې دنه څانګه ووته، ځان یې خاورې که د میوه ونیوله، ځان یې رک که نو دی کامیاب شي. نو ځان خاورې که چې کامیاب شي، ځان ښکته که عاجزي وکړه. من تواضع لله رفعه الله. ته ګوره چې خدای دې عزت درکوي او که نه درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، نو هغه د یوسف علیه السلام درونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړو. یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه، دی خو کبر وکړه، لویې وکړه. هغه یوسف علیه السلام پردی غلام، پردی نوکر، بیا جیل ته لاړ او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي ور ورکړه. الله چې کوي کولی شي. بادشاهي یې ورکړه، د غلې مالک ورڅه شو، دارونه غلې ته محتاج شو، ورله لاړل. چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده، په پېژنګلو راغله. اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی، مونږ خو یې دی خو به ختمي. خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و، تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه، زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی. هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبر و، لا تثریب علیکم اليوم. زه هېڅ ملامتیا نشته، ځان ملامته مه ګڼئ. یغفر الله لکم، خدای مو بخښه، معافې کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ. دغه ټکې ورته ووایه. چې دی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل، نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه. دی بل طرف ته رالل کښېناستل، هغې ته مخ داسې واړه. دی بیا دې طرف ته رالل، هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام وروڼو ویلی و. تالله قسم الله لقد آثرك الله علينا. تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وان كنا لخاطئین، او مونږ خطاکار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، بس مونږ معافي غواړو. بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې نو لا تثریب علیکم اليوم، زمړه هېڅ ملامتي هم نشته. یغفر الله لکم، خدای مو بخښه. دا هم ورته ونه وایي چې دا هم ولې غلطي کوله، دا شعرونه دې ولې ما پسې جوړول، دا زما د الله بېعزتي دې ولې کوله. بس خبره دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی، یو سړي به وی دا کافر دی. مولانا قاسم صاحب ته چې د پلانکي جومات امام صاحب تا ته کافر وی، وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی. سړی کې سوچ وکړو چې ما کې به د کفر څه وي که نه، ما ته خو نه دي معلوم، زه خو ځان ته مسلمان ویم، زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري. تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه دې وباسم. داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر ووایي ها زه کافر یم، ستا هغه پلار هم کافر و، ستا هغه نیکه هم کافر و، ستا هغه مور هم کافره وه، او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي، ته کافر نه. سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واخېستل، هغه ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړ، شاته ورپسې په مانځه ودرېد. خو نه دي خبره، خو مخکې منځ کوي چې سلام یې سینګ وګرځه ویې کتل مولانا قاسم نانوتي ورته شاته ولاړ. ملا صاحب خو اول ویرېد چې خدایا هسې نه را سره بحث شروع نه کړي، ده سره به څوک بحث کوي، مناظرې له نه راغلې، بحث له نه راغلې.
او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې د په څه کافر ما سره کوم دی دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغې کونډۍ ماته کې ورته کېناسته مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي تا د ما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شي کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به ترې اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب ورو ورو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړې نه چې داسې څه خبره نشته نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره مه یېرېږه چې د تا سره باس کوم مه یېرېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم درنه نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته ني معلوم خو د عمل تبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دون اثر وشو چې هغه راغې مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزورې د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغې د لومبۍ ځای په ده کې بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هیڅ هم نشته الله د الله رسول هیڅ هم نشته دا کار کوم چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي اودس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نو زمارونو موږ له پکار دي چې موږ کبر نه کوو موږ لویي نه کوو موږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځې ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار هم یادې او د پلار کنځله ورته کې غریبه غږ نه شي کولی که ته ورته مور یادې غریب غږ نه شي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې نو هغه خواره غږ نه شي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګورې ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کوي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه پرت نه شي کولی بېشک هېڅ هم نه شي کولی خو خدای خو یې شته که نه دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو په بچو کبر به بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوې په ګناه کې به یې نه کوې په نارواو کې به یې نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره ښي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تېرېږي د دې نه ښایسته ژوند بیا نشته قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و یعنی تابعي دی صحابه شته دا نه چې نشته د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه و د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه د تابعینو ډېره اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلک لیکن زمانونو
صحابه شته او علي رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دین اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو د شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبې شپه د کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچه ګوره قانون دا دی چې راننوځي نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دې وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته دې سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق ته چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق ته چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي بې سلام واچوي خدا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام باچ په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچ ستا حق دی تا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبې شپې دی ورننوت نو د به السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پخپو کېږي او خواښې له او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځئ لاس په ځمکې له نوړی او نه به پخپو پرېوځئ چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس کول کی تندې ولا خپل کی خپې ولا خپل کی او زور ته خاصم ټیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور د چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو بګشته کنه چاپې ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې اورېږه د سپېمو ته رلی اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې به نو که د هغې کې خپې والا خپل خپې هم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده د خپلې فتاوې کې لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار ته غواړم زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړي دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره وي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوه هغې نه پس چې شریح ورغې سلام یې واچوه نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاڅېد اودس به یې کړی اودس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړه ګوره څومره ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې څنګه راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راښکما ودوی صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې 2 رکعته نفل وکړل او داسې وکړل نو 2 رکعته نفل یې وکړل
زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخیصو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې لمونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي نوی کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نه هم پاسېد اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دی ودرېد غلی شو چې څه یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شو ستا خاندان جدا دی او زما جدا ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې هم ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شوم او تم د خاندان نه بار واده دی وکړم نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې موته یو بل سره یوځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروي که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړي زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم تا څه خوښ وي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښوي ما ته وایي هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښوي کوم کټ دې خوښوي هغسې بدله کوم ستا خوښوي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښوي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خفۍ کښي خو دی کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښوي چې نفلي روژه نیسه نیسم که وایې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه خلقو ته علم زخم قاضي زیم او د صحابو فیصلې کومه شریح رګوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې هغه سړی حضرت علي امیر المؤمنین دی بادشاه دی او یو یهودي ته زغره یهودي سره زغره ده حضرت علي په دعوا وکړو دا زغره زما ده یهودي به زما ده شریح لره دی قاضي له تابعین راغل اوس چې راغلل علي یو ځای ولاړ دی او یهودي بل ځای ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دے علی امیر المومنین ام مولانا دتا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دے یہودی سر دا زمان اس دے زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوک دے زغر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خواخی وی دا بل نم سرمن ہو بس استا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوب پولیس کی دے چوب شابہ هغه خپل زغره ده خپل او زور یې مرسیږي او یهودي بسي چې د علي نه به زغره قبضه کړي په یو څپېړه یې اخیستی شي لیکن نه انصاف دا دی چې عدالت ته به ځم که عدالت یې راکړه ښه کني نه شریح هغه یهودي ته ویې زغره وایي صاحب دا زما قاضي شریح علي صاحب ته وایي 2 ګواه راکړه هغه وایي ښه یو مې غلام دی آزاد شوی غلام یو مې دا زوی دی حسن شریح قاضي ورته وی غلام خو آزاد دستانه د هغه ګوی قبلو خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي بل ګواه بل خو نشته یعنې دې ته انصاف وایي شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوږو لوبېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روځي کوم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روځي
کوم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاک په اوږه وګرځئ هغه نه دروغ نه روځي. خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار لپاره نه صحیح بس د شریعت په معنا هغه علي صاحب پېښ وي ما سره خو بل ګواني شته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکړو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران پیدا صبر وکړه قسم نه صبر دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی ما نه خو زغره په زوره بغشتی شي په یو څپېړه مغشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوی وکړه او څنګه عام خلک قاضي لذي دی قاضي له راغی نمبر 1 نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی لومبي مسلمان دی پالکانو لومبي اسلام دراوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تیره کړې ده او ته په کرسۍ ناست دی د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دی درته داسې انصاف ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی والا یو دے والا دے اسلام دے انصاف خو بیا دا دی چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونې دروغجن دی نه شریعت مطابق وایي چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا هسې بېسا دی علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې د وردن نه هغه یهودي خدای مسلمان حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغېسته او یهودي را یې غاړه کې واچوله بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری او خوشخبري ده دا زغره ستا شوه دا شریح چې ده نو شریح ته چې ښه دې کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې ده علم مالا خدای را کړی دی او دا څنګه خبره چې ما ته دا خبرې کوي شریح ورته وایي بلکل ټیک بلکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووایي نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم بلکل وعده شوه تا سره او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئلې نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسي به روژې او بالکل پلار کرم شي مور کرم شي په شریعت کې په سنتو کې چې ستا تل کا تا خرچا کرجې دي بالکل تی شي غم حاجم کولی شي پتا به چې په چا پابندي د به یې راته مخکې ویم خو د سنتو نه خلاف به نه کوو اوس دا شریح ورته وایي چې اوس به زما خبره معنی کړ دی بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه پرېږدي بالکل ما ته خبرې زما خبره به منې او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي و احسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمالوي دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل شریح وایي زما د قسم په خدای وي وایي داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه بس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار تم ګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورې درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ رانښکلی شي کوم قاضي کې د بې انصافه فیصله کوي بے انصاف فیصله کوي قیامت پرد به د مرۍ نه نه د سټ طرف نه لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې خوښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی
امام ابو یوسف راغی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم، ما ته نصیحت وکړه. او ته څه وایي؟ هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. وی ابو یوسف ګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت مانه، په سفارش غلطه فیصله مه کوه، په وخت کوه، چې غصې فیصله مه کوه، د چا ظلم چا سره مه کوه. نه، امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي. وایي بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه، هر وخت الله یادوه. نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي شریح لاړې، د به ښځې لاړمه السلام علیکم، وعلیکم سلام، خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې، خدای یادوه. څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله، یو بوډۍ دروازې وډمونه، وایي زه داخلېدی شم. شریح ورته وي راځه. نو چې دننه شوه او کېناسته، نو ښځې نه یې تپوس وکړو، وایي دا ښځه څوک ده؟ خپلې بیبي ته وایي، وایي دا زما مور ده، مور مې ملاقات ته راغلی. کېناسته، نو دا مور یې شریح ته څه وایي؟ وایي قاضي صاحب یو تپوس دنه کوم. وایه. وی لور دې څنګه ومونته؟ زما لور دې څنګه ومونته؟ زما د لور سره یې جول څنګه دی؟ قاضي ورته وایي جنت مې موندلې، لور د جنت دی جنت. وی بچې، وی خاوند دې څنګه ومونته؟ ستا د خاوند سره جون څنګه تېرېږي؟ وی مورې که خدای په آخرت کې جنت رانه کړي دا ډېر دی. داسې ژوند دی، دا خراب او ستا ژوند چې راننوځې او ښځې ته کنځل، بل کار دی راتلو سره ښځې ته کنځل، او کینګولې کې ماته مالګه لږه زیاته ده نو هغه دی نه کولې، او ستغې سپورې او رټل. د ښځې پلار کره ځم پرون نابلو نه ترسه کېنه، دا ظلم به ولې کوې؟ هفته کې حق دی د ښځې که پلار کره دې رتلی شي، او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نه شي دی، 2 هفتې پس دی، نو بیا یو 2 شپې کوي. میاشت کې دې خیر دی په سلام استاد، بیا دې لږې زیاتې شپې کوي، هېڅ پروا نشته. دا دې د پلار کور نه استقبال لور ته نه ګوري چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه راپرېوستا او پړه دلګۍ کې به نه کوي. او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي. خاوند ستړی ستومانه د کوټ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت، راشه نه بختې لږ بګوزې وته پکې ورته چای وکړه، لږ په لاس وخوله چاپي زور وکړه، ډوډۍ وله زر راوړه، چای دله پخه کړم، یو پیاله چای نن سبا زمیندار خلک چای خوښوي، زر ول یو پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه، زړه والا وګټه، دې ته زړه ګټل ویلي. او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بېلچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړي وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای، زمانه من ځان له ستړي شو، پیاله چای شاړې دی بادې کړې. نیکه ښځه کوم عالمه، وګورئ عالمانو ته مې یو خبره کوم. یو سړي عالمه ښځه وکړه، چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي؟ او ته وایي زه خو ستا ښځه یم. وایي ژوند به ګورئ شریعت مطابق تېرو. وایي ډېره ښه ده، بلکل ته معلمه یې، زه معلم یم، خاوند هم ملا دی او ښځه معلمه ده، شریعت مطابق به تېرو. وایي ښه نو شریعت کې به ما له ځان له کور راکړې. وایي بلکل دیوال به راته وایي ځکه ستا چې ورونه دي له ورونو سره زما خو شریعت کې ستر پکار. وایي بلکل به راته ووایم. وایي ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته. دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم، ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته. څنګه چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه، دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته، ما له ځان له کوټه او ظالم. وایي بلکل دا دې حق دی، نور څه وایي؟ بس وایي دقه مې حق دی. وایي ښه نو اوس یو خبره بله هم واوره، دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم، خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې. وایي تابعدار. وایي په شریعت کې 2 ښځې جې دي، زه به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي. ته به په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وم، بلکل ډوډۍ هر څه به دله راځي، جامه هم دله راځي، خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم. 4 راله جیز دي، 4 او انصاف به کوم، بلکل انصاف به کوم تا سره. او چې د ښځې کوم انصاف وي، زما د مور پلار خدمت پکار دی، نو هغې له به داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي، جامې ولې ووینځي او زما مور له دور چاپي وکړي، د هغوی خدمت وکړي، نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او دم شه. یاره وایي بس پرېږدم، مه پرېږده، وایي موا دیوال هم دغسې ښه وي. ته چې دغه چې دویمه ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه راباندې کوم، بچي جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر که نه، ته خو باچا یې، خدای بخلې سړی پوه شوې. چې دویمه کوم، وایي توبه. زه په دغه کې ریاض کې زما
هلته تللی یم یو کسان ناست وو عربو یو ملګري و هغه راغونډ کړی او زه هم به وتلی وم زه هم ناست وم نو هغه سره پنځه عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او داري نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوه یوې ته هغوی واحده یوه ما وی واحده لکه مانا یوه ښځه داسې تعجب یو ما وی او که نه یوه واحده یو بل وایي واحده یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې خاوند خو کونټي واخ خدایه پاکه وی د ما څلور دی هغه یو وی ابل وی د ما درې دي څلورمه کوم ابل وی د ما څلور دي ابل څه وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې له څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم څلور تاله هم څلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځني څلوري مې مونږ خو چې دوه ښځې وکړي کم سړی نو شپه به پاندرم پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې دلته دوه ښځې کولی شي د ښځې د لاس ژوند ځان له تباه کې دوه ښځې به څنګه کې شریعت ته مونږ خلک خلاف اصل کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جیز دي دا نه چې څلور جیز لري بلکل څلور جیز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جیز دي درېم او څلور ابلو دا پکې ویلي وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازت ولې نشته او دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کې سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته ګورې ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم ویم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې که نه لکه څلور ښځې د یوې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه نه چې دا د مې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم دا پلانکې خیل دی زم پلانکې خیل شوم ولې پلار یې معلوم دی خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک وي مور خو یې دغه ده چې د چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کوم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ده ووایم اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې دا څه وایي وی سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دې میلو شي سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کې بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو زیات درکوي ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې ښځه به یې خاوند به یې دله ګټې وروړي بدله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات لیکن خدای برابرې نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار به هغه نشي هغه چې کوم خدمت کولی شي هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار
طلاق په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډۍ کېږي سړی خو زر بوډا شي نو کله غوندې خاوند دې بوډا شو ټک ټوک یې جوړ کړي بیا به ورته څه وی ځه ما طلاق کړی دې به څه کوي جومات کې مال رالیږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اګه تبلیغ لګوي یا دې لګي سي روزي دې لګي کنه او چله لګي او تاسو کې لګي چې الله خو دې پوره کور ته بکړي کور ته څنګه لاړ شو ولې خدای طلاق کړي دا بلغ ایو سړی وي بیمار وي زخم دې را باندې وي په کوم ځای وي ال د ویلو نه زیات خولو نه ال د ویلو نه زیات خولو نه نو حاصل له خبره دا ده چې بیا وسکه او خذ له او کته خاون خذ ظلم کوي نو خاون طلاق ور کوي نو که خاون ظلم کوي نو خذ بس کوي خذ اختیار شته کنه عدالت ته لاړ شي خلع دی تشوره طلاق اختیار قاضي له لاړ شه او آیا چې دا خذ مال خاون مال خپل حق نه او آیا چې دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکړي حقوق ډیر جامه نه راکړي ډوډۍ نه راکړي ډاکټر له نه بوزي نور چې کوم حقونه دی هغه نه پوره کوي پلان تراله کنځل کوي او آیا قاضي به تحقیق وکړي واقعي دا خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار څه چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه بس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه ایښوه خیر و خلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زما وروڼو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېرې او یوازې ښکلې والې نه دي ګورې ښځې هم قمقلې دي ما له یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه درسره څه وکړم ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ورته چې ډب ورکړی د پلار یې قدر کوم د مور یې ډېر زمانې خبره د مور یې قدر کوم د رونو یې قدر کوم ډاکټر له بوزم جامه راوړم اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه ما کې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ما له دې طلاق واله ما هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا یا خدای پاک ما خو پیکه کنه په څه بنیاده وایي بس مولوي صاحب ډېر ما کنه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښ یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو بله ښځه وکړي خو ما دې جدا کړه نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی بیا خدایه پاکه نو ستا داړه ورسره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دې غټې غټې دي بس د ښځې مخکې خوله مه وعظوه نو دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم دا خبره د کولو نه را خو خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي مضبوط یعنې ښه ثقه سړی و هم مړ د خدای دې وبخښي حاجي صاحب و هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم دی مو سره کتابونه به هم وي هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ما را دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړه څه چل دی خاوند دې تپوس ته وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل مې کړی ډوډۍ جامه وي نه بس په هر څه دې پوره دی خو ما دې جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته وایم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم وایي ادبي دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم وایي څه چل دی وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي ټیزونه اچوي څه کوي ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دي به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم وځي همغه چې اواز ته نه ګوري سولی طوفان ته چې تېز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړه نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایم ما ته دا خبره رسېدلې ده چې
ته زما متعلق بدر دوی او ستا د نیم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې یم او که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته بیا دا ښځه ستانه دې ته نه خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سرخوړې دا مصیبت خو شته ښځو ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه وباسه چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچخه شو پلار کې بد رد نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې د نیم خوښه نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه ای وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وایي قسم دې را کوي وایي نه مې خوښ بالکل مې نه خوښ وایي قسم دې را کړي رښتیا مې ته وایي نه مې خوښ نو وایي بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایه بس ده ولا ورکو خو د عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغله چې راغلل امیر المؤمنین دا چل شوی دی یا د خدای بنده یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغض دی او کسرې دې پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه دې کړې ده پوره کوي که نه هر څه راله پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وایي خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې او دې نه نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راوړه ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا اوس ده ته وایي ته قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه ده پوره کړې ما د ده کومه خبره نه ده پوره کړې ته ما له ولې قسم راکړه نو وایي تا ورته ولې وایي چې د ما نه یې خوښه او د ما له سره بغض دی وایي ما د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا ووایي او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي که د خدای په نوم یې قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ نه وي وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې نه دی خوښ وایي ښکلې نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلې وي چې بوډا شي مخ یې چپړ چې غاښونه وي ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته وي خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي ښایسته ښکلې ښځه وي په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدار وي چې بوډی شي لاړې ته نو ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به نه رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وایي داړي دي نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ څه غاښونه دي وباسه خبره خلاصه کړه نور کېده دا اوس خبره زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه و او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د 10 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کس ایستي دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اغوښتي چې دا جنتیان
ای کې زید ابن عمرو ابن نفیل صحابي دی نو دا عاتکه د هغې لور ده واده په چا ده واه واه د حضرت ابوبکر بدوي عبدالله ابن ابي بکر محبت یې څومره دی ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به وې ځو او زه هم در سره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان ژوند ښکلې د مینې ژوند دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق د زوی د عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړي دې ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته نو ما نه پس بل خاوند نه کړي د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالی هم کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي دومره مینه ده په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کوې که زه مړه شم وی بلکل واده ده عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کوې چې جنت کې موته دوه پد وي بل څوک را سره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ هغې راواغېسته او دې ښځې له یې ورکړه دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کوې ژوند به دې څنګه نو دا باغ دې خپلې به خپله ګزاره کوي دومره او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفك عیني سخینة آلیت لا تنفك عیني سخینة عليك ولا ينفك جلدي قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ايكتا وما ترد الليل الصباح المنورة دبانه رتكو بيذا قسم خرم تخذ ويدي خاونتا آليته لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي غبرة چه زما سترگی کته مړ شوې کنه نو زما سترگی با دا ګرمي اوښ کې بندې نه کړي د غم اوښ کې ګرمي او کته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نشي زه به نه لامبم دا خو جوادیو کې بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډک که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ايكتا وما ترد الليل الصباح المنورة وتركمي پوري بدا ما سترگي اگرمي اخي بيه او تركمي پوري بدا ما وجود تركمي پوري بدا ما وجود خيرن پیرني لامبم بنا وتر زمانه ته ختمه دو پوري او تر سوچ وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغه پورې د کمتر आवाज د ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخېږي او سبا شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخېږي او هغه د شپې تیاره ختموي تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم به لیکن عجیبه دا وه چې خاوند دی عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 40 ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند دی وفات شو خدای په ډېره پریشانه و انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله هغه د نکاح پیغام ورکړ دی ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کړم او ما له باغ را کړی په دې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه یم او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جړل چې عمر غوښتل ډېر یې وجړل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه
عاتکه یو عالم سره مشوره وکړه، نو دا حضرت علي رضی الله عنه د پلار ډېر دوست، ډېر قریبي دوست و. خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې. د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه، دوستانه. دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره یې مشوره وکړه. وی علي څه چل وکړه؟ وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران و. وی ما سره خاوند سره چې وعده کړې ده، وی خدای پاک به درله په دې کې خیر واچوي، شریعت کې منع نه ده، دا وعده ټیک نه شوې. وکړه خاوند، او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین. وکړه خاوند. وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا، اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا، نکاح وکړه. نو بس مجبوره شوه، هغه ورته مسله ووایي ژوند به یوازې تېری څه به کې. حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه بس چې ولیمه وکړه، عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه، لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه، ولیمه ناسته وه. حضرت عمر هم دی، صحابه هم دي، حضرت علی هم دی. نو حضرت علی عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا، تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې، او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي، پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی. نو په چغو چغو په جواب شو ډېر زیاتې. حضرت عمر دی علي وی خندل وته، وی علي غمونه مه تازه کوه، په زخمونو اوبه ماچوه، مهرباني وکړه. په خندا کې دا خوش طبیعتي وه. نو عاتکه ورته څه وایي؟ وی حضرت عمر داسې خاوند دی، داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت. حضرت عمر عدل و انصاف والا، د پیغمبر ملګری، د کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه، او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی. هغه نوجوان و دی، لږ په عمر کې زیات دی، خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم، ښکلی ژوند به تېروم. خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړې د ابوبکر زوی، هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي. مینه یو ځانګړې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي آمینه مینه مثالي وی او بل څه مثالي مینه. د واده نسور ورځې پس عبدالله لا په سفر، د قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر، نو د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې. حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند، خطه به سبا دی په تجارت بنم یا سړي دا به څنګه چلي، ته خو زما نه رکې ښځې بس تجارتي قابله ده او مخکې نه م پروګرام سیټ کړی دی، څه به کوو، ژوند د قانون دی. شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه، دواړو په ویښه په مینه تېره کړه. ښه سار به دی چې سار شو، عبدالله لږ صبر وکړه، قافله دي که عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه دلته لږ وګورم، چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې، بیا به یې را منډه کړې، یا مینې ته لږ خو دې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم. داسې مینه، داسې مینه. او چې دنو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله، وی ای امینې د رسول الله مبارک پلاره مو، ای امینې ګور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ، چې قافله به راله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد، او به میاشت پس راله، 2 میاشتې پس، 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي، او په لارو کې به یې سوداګانې خرڅولې، وخت به تېرېده. ګوره چې جرس وټنګېږي امینې ماله به را منډه وی، ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې لومبۍ سترګې ولګي. داسې مینه، مثالي مینه، محبت. چې کله قافله راځي جرس ټنګ دی واورېد، امینې ګورې په منډه به ماله راځي، جامو ته به نه ګوري چې جامې پاکې، ځان ته به نه ګوري ماله خیره نه خچه نه، خو ماله به را منډه وی چې د تا ته وګورم. امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي؟ عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي. واه واه. خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه، قافله ځي دا ورپسې روانه، تر څو چې د مکې نه قافله نه ووتلې دا به ورپسې تله، عبدالله به شاته کتل، دی به ورپسې کتل. امینې زه بسته که نه
امینه را سره پسې کنه ها قافله پنا شو امینه په اوخ کو کور ته لاله عبدالله په اوخ کو کې قافله سره الله اتفاق دو چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بیبي امینه په ګېډه خو رسول الله مبارک دی کنه او وفات شو په مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې راځي او جرس وټانګېده جرس وټانګېده حضرت امینه منډک هم عبدالله راورسېد ما ته ویرا وصیت کړی یا زګي ما له برابر نه د حیا د کورو بارو او د هر چا د څوک په قافله کې رونو سربرانو منډې کړې چې ما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تر مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان اوګو چلیږي کور لارو کې پلار ته بابا راورسېد او سامان په اوګو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه و عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته وچت د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي چې ما له منجرت ته رامنډه هغو نه بل چا سامان نه کوږ کړی وي دا د خاوند سامان او جامې او مدینه کې دفن کړی مثالي مې نه دی محبت بیا آغیره خاوند نپز دویم خاوند نکو رسول الله مبارک معشومه مو رکوټه مو خاوند للاړو مدینه شریف لیتا خاوند قبر لزو مدینه ته لاړ براتلو کې غریب پاکوا کې وفات شو لاړ رسول الله مبارک معشوم پاتې زمارو خبره مې دې پورو کده جوړم نو ما خپل جون تیر کې خشتا خپل جون د پردې لور سره سوچو کې دا تور سره د چالو دا چالو دا چار وېره دا چا د دې مور او پلان مشته کدي سره ظلم کوم دو په خپل لاس کې لم چې د مالور سره ظلم کوي ته په کې کوم نو درې ولې پردې لور سره ظلم او ځاتې ډېر ظلمونه شروع څه سره ډېر زیات ظلمونه شروع بلګه خبره طلاق او بلګه خبره طلاق معمولی خبره د کور نشاله بلګه خبره دوست سره بیل د جنگ شي او بخلته کتا سره ما کاروبار شریکو په مالي خدای درې طلاق ضرب قسم خدای وسه ولي کېده به غیرت راسي اسی قسم اخرى بیا رسوستومانه بلګه خبره یو طلاق دو طلاق درې مونږ ته مسائل دي یعنی یو خدای ما ته وی خاون طلاق نو ما یو کدو یې سړو نه امرات زیات ویلي او د صحیح قسم دې په خدای جمعات کې ناسم باز زنانه مونږ له مستفادوی لراشي او د فتوی د پوسو کې نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې الحمدلله دخل سره نه ملاوي برقه کې او اني احمد مورم یو دا چې نور زنانه په کټ کې ناستا وا ما او ته وی چې درې طلاق یې درکړي وي درېونه زیات ویلي دي یاره ما وسې سم نه کیږي په غریب په چغو جو په جړا کې ما خو مورم کړل ما خو پلارم پړځ بچته ته چیرته لاړې نه مې مور ته نه مې پلار دې ظالم سپېره ماله ولې او یې پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا خلک دومره ظلمونه کوي او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفوي حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي جنہیں بجے پکور کی نہیں الگ وہ پسیزی زی اب موٹلا بہتر اپری ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے سالمان او زم سرم ظلم کوئے بیزایا ولی لور دم پلان نہ کہنا دخاون نہ کہنا نا دا کور وہ پس خیجے شاباز وہ پسی دو نکالی اس بدا کی ولی کہنے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بس ٹک دے گا
چیرې دې چې کوم مهر شوی په کوم وعده شوی ده په کوم مهر بس ټیک ده خبره خلاصه نه اوس به د پلار نه جدا کېږي قسم په خدای به روز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مو پلار رانه ښځه کېنولې وایي چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسې زه به مور پلار چاته پرېږدم زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه زموږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به رانه کېنولې نه یې راپرېږدي زما دواړو طرفینو ته زنانو ته هم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي نه چې د کور نه یو ځل ووتې نو بس ستا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلی ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکړه خفه مه راځه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا زما واورئ زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ ضرور نه بهتر دی دارونه خویندې نه ساتي دا خو تر څو یې ساتي خو چې کله یې ښځه وشي او کله یې بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځئ نو څه کوې زما ورونو دا نه راپکار خاوند یې ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم به نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه یې ظلم نه کوي خیر د خاوند خدمت ته کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 6 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی دی او څومره وفات دي دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول ښه قاسم خیر د کندي سیپور وفات شوی یا خو ډېر ښه سړی خدای پاک دې وبخښي پرون وفات شوی خدای پاک دې وبخښي الله دې وارثانو له صبر د مولیانو کلي خان رحیم وفات شوی الله دې وبخښي خدای دې وارثانو له صبر یو زنانه وایي چې ما خپله لور بل کس ته ورکړې ده د هغې بچي نو اوس هغه د واده کولو زه خفه یم چې دا کار مې ښه کړی دی که غلط مې کړی دی نو چې دې ورکړی دی نو اوس پکې څه کوې دې باندې خبره باندې پوره پوه هم نه شم خو خیر بعضې ملګري بیماران دي الله دې ولا شفا ورکړي بعضې زمونږ ملګري دي څوک مسافر ملګري دي څوک د دې کلي ملګري زمونږ د جومات سره او د ځای سره مدد کوي او کړی دی اوس هم دغه دی د راتلم یو ملګري ما له یو 10,000 روپۍ راکړې دا د مدرسه کې جومات کې ولګوه موږ له کار ورو بند کړی دی یو خو په دې وجه هم بند کړي چې یو نقشه وله جوړه کړو چې د هغې نقشې مطابق کار پکې وکړو او بله چې ډېرې زیاتې پیسې پرې لګي نو تاسو ته بیا هم زموږ دا درخواست دی تاسو ته مې مو که زما بیان هر څوک اوري نو دا جومات هم دی مدرسه هم ده د الله کور هم دی نو چې دې سره څونه تعاون تاسو نه کیدی شي چې دا کار روان کړو چالو یې کړو خدای پاک په خیر سره ورسوي او تاسو هم تعاون کوئ ورسره الله پاک دی رب العالمین دې زموږ د چا چې په کورونو کې اختلافات دی الله هغه په روغو باندې بدل د چا ناچاقۍ دي خدای په روغو بدل کوم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کومې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي د کومو هلکانو رشتې نشته د کومو جنکو خدای صالحه رشتې ورنصیبوي خدای که د چا بچي ني اولاد وله ورکړي که د چا نارینه اولاد ني پروردګاره نارینه اولاد وله ورکړي یا الله دا راغلی جمع چې څومره ملګري لرې لرې ځای نه راغلي دلته که هغه تخبې نه پېښور نه بټخیلې نه او د ډېرو لرې لرې ځای نه ملګري راځي خدای په یو یو قدم مجلونه ورکړي الله دې خوشحاله کړي الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي خدای ته د چا چې څه حاجتونه یې تاسو معلوم دی الله دې وله پوره کړي کوم زموږ مسافر وروڼه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کوي خدای ته وله د خیر او د برکت ژوند ورکړي مزدورو کې برکات واچوي چا چې موږ سره مدد کړی دی جومات سره دی مدرسې سره که هغه د دې ملک دی که بار دی که هر څوک دی وي خدای تا ته معلوم دی موږ د چا نومونه نه اخلو چې ریاکارۍ کې نه شي خدای تا ته معلوم دی ته ولې د هغې اجر په دنیا او په آخر کې ورکړي او الله ستا کور دی خدای ستا د دین مدرسه سره ستا قرآن مدرسه سره او خدای ته په خیر د آبادي سره ته ورسوي د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او بیا دعا کوي زموږ خورکۍ ته چا چې دا ځای بخښلی چې خدای ولا دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي او د هغې په ژوند باندې د هغې د خویندو په ژوند د هغې د خاندان په ژوند د هغې د رور د هغې د ټول خاندان په ژوند باندې خدای پاک دی کې د قرآن درسونه شروع کړي او خدای پاک دې ثوابونه هغې له مرسوي مور او پلار لیم او چې څوک پکې کوي تاسو ټول له الله نصیب وګرځولی ما ته دعا کوي لږ لږ بیمار یم ما دا 2 ورځې ډېر سخت تکلیف کې تېرې کړې څه تکلیف راته راغلی د املا مې هم لږه ناجوړه شوې
دا خپې او ټول خوږېږي د شپې مې خوب نه دا دوه شپې بېګاله ګزاره مې شوی ګرځېدی هم نه شم ما ته هم دوکه چې الله روغ صحت راکړي الله شفا راکړي مونځ مې د کورسۍ چې ډاکټر په کورسۍ مونځ کوه او ټیټېږې به هم ډېر نه رکو ته او سجدې ته لږ پرېږ هلته مې درسونه دي په دوو مدرسو کې نو دوه کې چې د هغه حدیثو مبارکو د خدمت لپاره الله روغ صحت راکړي او تاسو له دې خدای روغ صحتونه راکړي او که چې کورونه کې کوم بیماران دي خدای پاک د هغوی له هم شفا ورکړي او مرګي ټېلیفون کړو بټخۍ لګې د هغوی څه دوستان دي د هغوی څه حاجات دي څه کاروبار دي الله دې پکې وله برکتونه واچوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن